په کابل کې د کرنیزو او مالدارۍ د محصولاتو څلور ورځنی نندارتون له لاسته راوړنو ډک پای ته ورسېدی. د کرنیزو او مالدارۍ د محصولاتو خونه وایي په یاد نندارتون کې 263 غرفې د هیواد د بېلابېلو کرنیزو محصولاتو ته ځانګړې شوې وې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه افغان سوداګرو خپل کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړي وه. معمولا سالانه 2 بار نمایشگاه زراعتی یا تولیدات داخلی برگزار میشه که خوشبختانه در بادامباغ عملا شما میبینه. نمایشگاه تابستانی ما بسیار خوبی در خوب بوده. حال فعلا نمایشگاه خزانی بوده و غرفه دارا راضی بودن. 263 غرفه بوده. 50 غرفهش مربوط بانوان کشور ما بود که صنایع دستیشان تولید کرده بودند و همچنان صنایع تولیدات زراعتی ما خوب برگزار شده. دغه خونه وایي د لیدونکو بازار ګرم و، له هیوادوالو څخه غواړي له خپلو کرنیزو محصولاتو او تولیداتو ملاتړ وکړي او د خپلو بزګرو د ملاتړ په موخه نندارتون ته ورشي. با نمایندگی اتاق زراعت و مالداری افغانستان صحبت میکنیم. مسئولیت اتاق به دوش شماست. ارقامش خوب بود، بد نبود. ما این را تشویق میکنیم. خود تم و توقع از ملت بیشتر داریم که سالهای آینده بالخصوص ماه عمل بیاین از نمایشگاه تابستانی بیشتر استفاده کنن و ببینن تا که تولید کننده تشویق شود و آشنایی مستلق با تولید افغانستان ما شود. بلخوا د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو یو شمېر پلورونکي خوښ دي چې د محصولات لپاره ښه بازار موندنه شوې او ګڼ شمېر قراردادونه یې له بېلابېلو ادارو سره کړي دي. الحمدلله وضعیت بازارها خوب بود. از همشهریای خود، از هموطنهای خود ما راضی هستین. آمدن پروسان کردن، خرید کردن، ما را قوت دل دادن، ما را تشویق کردن. بسیار یک نمایشگاه خوب بود، دستاوردهای خوب شد. از چندین سفارت آمدن، ملاقات های داشتیم که از اینا دیگه B2B شد. امروز تاجران نشست کردیم دیگه. برای ما رضایت بخش بود در مجموع. به خاطر بازاریابی بسیار خوب است. به خاطر که اگر نمایشگاه نباشه یا میدیا نباشه ما را هیچ کس نمیشناسه. همین میدیاست، نمایشگاه است که مردم میفهمید دیدن میکنه از ما و امروزشان صحبت میکنیم تا ما را بشناسن که ما چی کاروبار میکنیم و کدام محصولات پیشکش میکنیم. د نندارتون یو شمېر کتونکي وایي د خپلو کرنیزو محصولاتو د تشویق په موخه راغلي او د هیواد د بېلابېلو محصولاتو څخه لیدنه وکړه. خوب است، بازار است و همچنین با شمول مرکز ولایات، تمام ولایات کارکردها و محصولات را که تهیه کردن و آوردن به نمایش میگذارند و ما آمدیم به خاطر از اینکه همین کسایی که مؤسسات از دهقان است، هر کسی دیگه که است محصولات را تولید کردن، به این خاطر آمدیم که هم برشان تشویق شود و هم یک چیز خود ما خریداری کنیم. از مجموعه افغانستان بودن، قسمی که ما گشتیم و دیدیم دیگه محصولات هم نسبتاً قیمت ها به او حدی که در بازار است، در نمایشگاه زراعتی نسبتاً قناعت بخش بود، به او حد بالا نبود. یکم چیزایی را که ما خریدیم. د کرنیز او مالدارۍ د محصولاتو نندارتون هر کال 2 ځلې د کابل په بادامباغ کې په لاره اچول کېږي چې د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه بزګر خپل محصولات نندارې ته وړاندې کوي.